ذکر دی دا هم نشتی والله اعلم. دا یو ورور تپوس کړی دی چې زه په یو ګناه کې اخته یم او هغه ګناه دا ده چې زه په خپل لاس سره شهوت پوره کوم او ډیر کوشش مو کو چې دا ګناه پرېږدم خو نشم پرېښودی، نو ستاسو څه نصیحت دی؟ الجواب: زه درته په الله قسم خورم روزانه زما نه دې سوال کېږي، ما په الله قسم وخوړو د الله په کور کې ګورئ ښه که هغه د واټساپ په لارې او که هغه په موبایل باندې میسیج او که هغه د موبایل ټلیفون او که هغه بل څه ذریعه یې، خو ما نه دا سوال کېږي. دلیل دی په دې باندې چې دا ګناه عامه شوې ده په هلکانو کې او په جنکو کې هم. نو دا ورور لا ښه و چې تپوس یې وکړو، نصیحت غواړي، او کوم چې دا خبره پټه ساتلې ده نو ښه په نقصان کې پراته دي. زه به د زړه د کومې نه دغه رونو او خویندو ته نصیحت وکړم کوم چې په دې بیمارۍ کې اخته دي، او یو څو طریقې به ورته بیانې کړم ډېرې قیمتي چې دا طریقې دوی استعمال کړو، په دې عمل وکړو دې ګناه نه به الله ساتي. اول خو دا خبره یاده ساتئ چې استمناء دې ته وایي په خپل لاس باندې مني ویسته که هغه هره طریقه خو د دغه استعمال پکې نه لکه زنانې مخې ته نه هلک نه په خپله لیږي او دغه شان زنانه هم کوي. دا حرام دی د قرآن او حدیث په رڼا کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده، د مؤمنانو صفت ذکر کړی والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمنان هغه دي چې خپل عورتونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم وملکت ایمانهم، مگر دا چې د خپل ښځو سره که عورت استعمالوي یا د وینځو سره نو بیا خو هېڅ خبره نه، فانهم غیر ملومین، الله وایي دوی څوک نشي ملامته کولی. سړی وایي چې په دې کې کوم ځای کې دلیل پکې شته که واوره مخکې الله څه وایي فمن ابتغى وراء ذلک، نو د دې دوو لارو نه علاوه که چا بله لار ولټوله فاولئک هم العادون، دغه ګناهګار دي، په دوی د حد نه تېروتې. دوه لارې دي الله دې ذکر وکړو، یو شهوت پوره کول د خپلې ښځې سره، دویم شهوت پوره کول د چا سره؟ د وینځې سره. درېیمه لار که هغه هره لارې په لاس باندې مني وباسي والعیاذ بالله پردۍ ښځې سره لګیا دی، که دی هلک سره شهوت پوره کوي، دا ټول په دې کې دننه رالو، دا کار حرام دی. حدیث کې هم د عبدالله بن مسعود رضی الله حدیث دی وی چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، وی موږ ځوانان لکانو د رسول الله خواته بناشو او سره نه ولګه سمال مال موږ سره غریبانان، ډېر ځوانان دي چې د رسول الله په خوا کې بناشو او غریبانانو. او د رسول الله یو اوچت انسان دغه اوچت سوچ لري، ملګرو حال احوال به معلومول، تپوس به کو تا واده کړی دی نه دی کړی، کله به کې د رسول الله دا هرس دی چې د ګناهونو نه بچ، او دی حق پرس عالم دا غم دا طریقې، ځکه چې د عالم د امتیانو لپاره د سیره ک پلار د بچو خیال ساتي. نو رسول الله صلی موږ ته بیا نصیحت وکړو چې یا معشر الشباب من استطاع الباء فليتزوج، تاسو کې څوک واده کولی شي نو ګوره واده وکړئ، د سترګو حفاظت به مو شي، د عورت به مو شي، او که څوک یې نشي کولی نو روجې دې نیسي. یو سړی به ته د حدیث ته خو وایي چې په لاس باندې شهوت پوره کول او په خپل شهوت پوره کول حرام دي، دلیل دی په دغه خو نو په دې کوم ځای کې دی؟ نه، په دې کې دلیل دی چې دا کار ته چې کوم کې ده حرام دی، او هغه دي چې روجې نیوه اسانې دي او که په لاس باندې شهوت پوره کول اسان دي. څه اسان دي؟ شهوت پوره کول اسان دي. ولې رسول سم دا ګرانه طریقه ښیي بیا؟ ولې رسول سم ته پته نه چې داسې یو طریقه شته؟ پته ده ورته که نه پته؟ نه یې ښیي او ښه اسانه طریقه ده، خو ویې نه وایي چې تاسو کې څوک واده نشي کولی هغه خیر دی، ځان له خپل شهوت پوره کوي داسې ونه وي، وایي چې نشي کولی روجې نیسه که نه. دلیل دی په دې باندې چې دغه کار حرام دی. د هغې نه بعد بیا راځو یو څو نصیحتونه، هغه دې وروڼو او خویندو ته کوم چې په دې کار کې اخته دي. اولنی نصیحت
یا اولنۍ طریقه د دې ګناه نه د بچ کېدو هغه ده د الله سبحانه وتعالی نه یره او دا سوچ چې الله معیني الله زما اوري د الله په مخ کې زه څنګه کار وکړم دا کار چې څوک کوي که هغه هلک دی او که جنۍ ده خو د چا په مخ کې نه کوي ګوره چا په مخ کې کوي نه کوي مطلب چې د خلکو ډېر قدر کوي او چې کله ځان له یوازې شي بیا کوي نو د الله قدر او تعظیم د ده په زړه کې نه وي ناولنۍ خبره دا ده د الله نه یره او په زړه کې ستا دا یي که توبه ویسته غواړئ که نه د ټولو دغه وروڼو خلکو ته کوم چې په دې ګناه کې اخته دي که توبه ویسته غواړئ نو اولنۍ خبره دا ده چې ته په زړه کې دا ساتي چې دا کار زه د دې لپاره پرېږدم چې الله نه چېرته ناراضه نه شي ځکه چې الله خو معیني نو دویم کار به دا وکړي دویمه طریقه بلکل په میخ لګول غواړي چې دا ګناه بیا ونه کړي واده وکړه دا ټول اوچته طریقه ده واده وکړه او دا قیسې پرېږده دا قیسې پرېږده چې په خپو ودرېږي او په خپو ودرېږي بله زما د یو عالم تقریر اورېدو او په دې مسله باندې بحث کوو ما سره والد صاحب هم ناست و هغه ته مې هم بیا وښو ما ګوره د عالم څومره قیمتي خبره وکړه هغه عالم دا خبره کوله وی موږ مخکې څنګه وي موږ مخکې دا قیسې کولې چې په خپو ودرېږي په خپو ودرېږي هلک به وایي د 15-16 کالو مور پلار به له جنۍ راوسته داسې وه که نه وه همدقه شان و نو بیا هغه ووایي نتیجې څومره مزداره وه ټول عمر له بیا دې جنۍ د دې هلک د مور پلار قدر او احترام کو ځکه چې راوستې چا ده هغوی راوستې وه اوس وایي دوی لګیا هلک نه دی ولاړ هلک 13 کالو چې 15 خپلې پیسې وګټي ځان له واده وکړي نو بیا چې هغه چې دغه خواږه چې د انګور ته داسې کار و هغه له کېږه هلک په خپله واده کړی او د هلک هم مور پلار ته په نړۍ دغه خبره ږدي چې ما خپل واده خپله کړ دغه یو قیمتي فایده ذکر کړه چې کله به د جنۍ به د مور پلار راوسته نو د جنۍ به بیا د مور پلار د خپل خواږې څخه ډېر قدر او احترام کو او د پلار به هم ډېر قدر او احترام کو چې د جنۍ دوی ماله راوستې ده اوس هر سړی په خپله لار دی په خپله مرضۍ واده وکړي بیا هغه جنۍ هغه خواږې څخه دوی له کېږي هغه په خپله واده کړی تاسو له پکې روپۍ ورکړې دغه یو ناشنا فایده ذکر کړه په ټیم جواب ما دغه بیان اورېدو خبر به دې پورې کوو چې واده وکړو دا قیسې پرېږدي چې په خپو ودرې او په خپو ودرې الله به دې مالدار کړي داسې طریقه روانه کړه چې طریقه روانه کړو دغه غم خادیانې کې کېده کومې چې موږ په معاشره کې دي نو بیا خو په 20 کالو کې هم نشي کولی خو که ساده ونده کې واده کوي او د رسول صلی په طریقه نو واده ښه په اسانۍ سره کېږي بله ده مور پلار که هلک او جنۍ له واده نه کوي نو د هلک او جنۍ له پکار دي چې په څه طریقه د دوی د غوږ ته دا خبره ورسوي چې موږ واده کوو په دې باندې ونه ګناهګارېږي بلکې په دې ګناهګارېږي چې په ګناهونو کې پراته دي اوس ووایي نه او مور پلار له پکار چې د الله نه ویرېږي د الله نه زه مور پلار ته والله العظیم په الله د قسم خورم د الله په کور کې چې زموږ ځوانان هلکان او جنکۍ ګوره تباه ورباد شو دا موبایل سره په جیب کې جنکو تصویرانو دا غلط کارونه کوي د جنکو سره دا موبایل پرتې د هلکانو دا تصویران ګوري دا غلط کارونه کوي او موږ ځان داسې کړی چې دا تعلیم یافته دی او دا ښه دی او د موبایل والا او د پلانې والا علانې والا د هر سره مخکې د دې حفاظت داسې وکړو چې واده وله وکړه دا دویمه طریقه شوه درېیمه طریقه دا شوه دا کوم سوچونه او فکرونه چې تا ته راځي دا کوم سوچونه او فکرونه چې تا ته راځي دا څه کړه دا ختم کړه لکه اوس یو سړی دی چې د شپې ویده کېږي نو شیطان ورته لازم د جنۍ سوچ راوړي چې جنۍ وي او داسې وي او جنۍ وي چې هلک وي او داسې وي او دغه زه به دا خبرې صفا کوم چې دغې چې دا مسله عامه شوې ده او زه یې پټه وساتم بل یې پټه وساتي دوی به څوک پوه کوي او مور پلار یې پوه کوي ده نو دې سوچونو کې چې ته پروت وي به دا کار کوې خو په ځان باندې د سوچونو ده د دروازه څه کړه دا بند کړه دغه طرف ته قطعا سوچ مه کوه دا درې خبرې شو څلورمه خبره نظر خپل کوز ساته د نظر حفاظت ځکه چې اولنی غشی چې هغه د فحاشۍ طرف ته ځي هغه دا سترګې او دا موبایل چې نه وي او دا قیسې نه وي دا فلمونه او دا ډیشونه او دا شینه مینه پخوا چې د چا دا ګناهونه کړي اوس
Niger is a real favorite of goldfinches. You stand a very good chance of encouraging this colorful bird into your garden if you feed Niger from a special feeder like this one. For peanuts, you should only ever be fed from a mesh feeder, as having them loose on a bird table or a tube feeder means that birds such as this is because it's essential that the waste is cleaned up from underneath the feeders, as leaving it can cause harmful bacteria to build up, which in turn can lead to fatal diseases for birds. So with little or no waste from husk-free mix, this helps solve the problem. Now onto the increasingly popular range of suet products, pellets, balls and blocks. Suet pellets are very versatile and can be fed from a mesh feeder, on a bird's table or a ground feeder. In a mesh feeder, they're a very good alternative to peanuts and will attract long-tailed tits, which is one of the species which won't normally feed on seeds or mixes. However, suet balls and suet blocks are easy to feed and just go into purpose-made cages like these. All the love suet blocks and balls. Plus, great spotted woodpecker and not getting the rather unloved. Now, food that not enough people feed to their قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومؤمنان وصلوات جل خبل نزل مكوساتي دغشان Importantly, though, there's the best possible food to put out in the breeding and fledging seasons, as they contain both the moisture and protein which the insan need to flourish. لکه بازارونه شو باغچې شوې کوم ځای چې جنکې ډېرې ګرځي هلته مزه څو خبرې شوې شپږمه خبره دا ډېره فایدهمنه خبره ده یوازې ډېر مه پاتې کېږه Grey squirrels can be a real nuisance in gardens by hogging the bird feeders, damaging them and deterring birds from landing. Larger birds such as jackdaws, magpies, little rooks can also be a problem, and despite their size, can often manage to precariously cling on to feeders. There are two types of basic feeding you can use to help solve the problem. The first being cage feeders, which prevent the squirrel or larger bird from getting out the feed. These feeders are available for peanuts and suet pellets, seed, and live mealworm. دا څو خبرې شوې شپږ اوومه خبره دا شوه په عباداتو کې ځان مصروفه کوي که نه په عباداتو کې چې کوم تا سره فارغه وخت دی نو په عباداتو کې ځان مصروفه کوي تا ته به ټیم نه ملویږي د دې ګناه کولو اتمه خبره دا شوه چې هغه بیماریانو ته وګوره په پای کې سوچ وکړه کوم چې د دې کار د لاسه په انسان باندې راځي نظر کمزوری کېده The main consideration, other than them being in a good place for you to watch the action from your window, of course, is that they're away from anywhere which a cat can hide in and pounce on the birds. So avoid being too close to shrubs and other undergrowth. And if you don't have a handy tree to hang the feeders from, then a feeding station like this one is ideal. One really important aspect of feeding birds is keeping feeders and bird tables clean. This is because, and as mentioned before, about not allowing waste to build up underneath feeders, dangerous bacteria can build up, which can lead to fatal diseases. Something which finches are especially prone to. Just to summarize on the main points, you need a variety of different foods and different ways of feeding them to attract the maximum number of species. If you're pushed for time or don't want the hassle of cleaning up mesh, then stick with husk-free seeds, such as sunflower hearts and husk-free mixes. You should also have either a mesh peanut feeder or suet feeder to ensure that species such as long-tailed tit and great spotted woodpecker can feed. If squirrels or larger birds are a problem, then use suitable feeders for the position feeders away from bushes and undergrowth where cats hide and pounce from, and always keep your feeders and bird tables clean. And one final thing, it's also important to provide fresh, clean water for both drinking and bathing. And as with feeders and tables, it's vital that bird baths are
سړی د ښځې د ساتلو بیانوي. We hope you found this video helpful, and there's lots more detailed information about سړی د feeding ښځې د birds ساتلو نه on نو our بیا website. ښځه چېرته د فحاشۍ لر ځان له بیا لټوي والعیاذ بالله او دی وشرمېږي په دنیا کې هم او Robins په can try آخرت to کې هم. swallow them whole, and this can cause them to choke to death. دې ته پکې سوچ پکار دی چې څومره تکلیف ته ملويږي دا په مخه لامبلو سره special species such as great spotted جمع به تکلیف به د بیمار بیا هم لامبي. A very important note about peanuts is that you should only ever buy product which is labeled as nil detectable sounds of aflatoxin or similar words. د ټول خبرو ته As سوچ this پکار ensures چې دې that درسه بیمار peanuts دې are درسه دماغ entirely کمزوري safe کی for birds to حافظه eat. کمزوري کی. Next up, it's mixes which د are دې all درسه سړی چې دغه seedless, ته کې though شي some mixes سنانګار contain other یعنی ingredients کوم خلک such چې as دې ډېر دغه sultanas شوي and دي suet هغه pearls. سنانګار غونته کی Mixes have the او د دې obvious مرز د advantage ورياض over بالله straight چې په دې foods کې in څوک that اخته one شي د خپل product ښځه can do ولا the خون نه job of ورکوي. many. And if you choose a mix ښځه به which ورسره یې خوا کې خو دا has ګناه به کوي. seeds, then one product can نو دا cater دومره for most خطرناکه of the ګناه birds in your ده. دا څو garden, خبرې though not quite all, which we'll come back to. و It's still important, اته though, to think about how you feed نهمه the خبره mix, هغه دا and ده the same husk-free mix چې on دا a خبرې bird د zana table نه or ground وباسي. feeder will ensure that د other بازو په دې species زړونو کې دا not ده his و female یا mate زنا کول یا دا کول نو زه خو دا وړه خبره Another کوم reason to use a د بازو husk-free mix لکه ځان ته دا is کار that په it دې روا can really کړی help if you're pushed for چې یا به time. زنا کوم نه ولې به یا زنا کوي یا به دا کوي ولې رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته یا واده وکړي یا روژې ونیسي. ته څنګه وایې چې زه به یا زنا کوم یا به دا کوم؟ زنا خو دواړه دي خو دغه زنا چې د مشره خور ده او دی سره د کشره ده یو شی نو دا خبره به د زړه نه وباسئ. لسمه خبره هغه دا شوه چې مضبوطه اراده او مضبوط عزم چې زه به شیطان ته ځان نه سپارم. لکه دا کساوي موږ څه وکړو راشه خلکو داسې داسې ګناهونه پرېښودي دي چې د هغې پرېښوده سم ګران دي او ته وایې زه څه وکړم خو مې کوه که نه بس پخه اراده وکړه او چې کله پخه اراده دې وکړه پوخ عزم الله به ستا مرسته کوي. او خصوصا هغه خبره ته بیا کوم چې یوازې به وخت نه تېری په کې روایت زما ذهن ته راغی په هغې کې دا امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى ان يبيت الرجل وحده. رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی چې سړی یوازې د شپه نه تېری. د حدیثونو کې هر مسله شته نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره دې لپاره کړې شریعت په هره خبره کې فایدې او حکمت دي. نو دا څو خبرې شوې لږ شوې. یو لسمه خبره هغه دا ده چې دغه نبوي علاج استعمال کوي روجې نه د روجو سره د شهوت کمیږي. او بیا دې کې فائدې لپاره دا خبره ذکر کوم چې د بس کسان دغه دوايان خوري د شهوت کمولو لپاره دا دوايان خوراک نه دی پکار ځکه چې پای کې نقصانات ډیر دي اکثر د شهوت بالکل ختم کی. دولسمه خبره هغه ده چې کله د شپې ود کېږي آداب شرعي هغه ټول استعمال کوي. آداب شرعي دي چې د ود کېدو په وخت کې دغه اذکار وایه آیت الکرسی وایه اخرنی 3 سورتونه وایه نو الله به ستا حفاظت کوي. دغه شان یو خبره دا ده چې صبر په ځان کې راولئ. دا ماته پته ده چې ځوانه لکه او ځوانې جنۍ ته د ګران کار دی چې هغو شهوت په زور کې او په جوش کې او څه طریقه نه نو په دې ټیم کې د صبر نه کار اخیسته پکار دی او الله به د هغوی مرسته کوي چې څوک دا کار وکړي الله یې مرسته کوي. ځکه حدیث کې سره چې من یستعفف یعفه الله. رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې ځان د ګناه نه ساتي الله یې ترې ساتي. بیا رسول الله سوی ومن يتصبر يصبره الله. او څوک چې صبر کوي الله ول د صبر توفیق ورکوي. نو زه د غرونو خواندو ته وایم چې صبر او اخرنی خبره هغوی ته دا ده چې که په دې ګناه کې واقع شو هېڅ خبره نه ده. انسان نه ګناه کي د توبې دروازې کولاو ده الله ته واپس رجوع کوي یو نوی ژوند شروع کوي. او خصوصا دا خبره ساتئ چې دعاګانې ډېرې غواړئ. الله ته عاجزي وکړئ الله ته په سجده کې ووایه الله ته په مانځه کې ووایه الله ته په عامو دعاګانو کې ووایه چې الله ما دې ګناه نه قرار کړي. الله به دې رحم وکړي او الله د چا محنت او کوشش هغه نه ضایع کوي. والله اعلم.